د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ هغو اصنافو او کسبګرو ته چې د کلنیو پروشاتو کچه یې تر 2 میلیونو افغانیو پورې وي ثابته مالیه ورته په بشپړه توګه معاف شوه او تر دې پورته د پروشاتو له سرجم څخه یې 0.3 سلنه مالیه اخیستل کیږي. یا د اصنافو تر دې وړاندې د کلنیو پروشاتو له سرجم څخه 150,000 افغانیو پورې معافیت درلود او تر دې پورته پروشاتو څخه یې 0.15 سلنه مالیه اخیستل کېده. پر اصنافو او کسبګرو باندې د ثابت مالیې د معافیت په تړاو رسنیز کنفرانس چې د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې جوړ شوی وو، پکې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د مالیې وزیر الحاج ملا محمد ناصر اخوند او یو شمېر وزیرانو او لوړپوړو مسؤلینو ګډون کړی وو. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل چې اسلامي امارت په هیواد له بیا حاکمیت راوروسته د خصوصي سکتور لپاره په مالیاتي برخو کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې پر دوام یې په 1403 مالی کال کې هم د اصنافو او کسبګرو غوښتنو ته پاملرنه وشوه او د اداري کمیسیون له طرحې سره سم د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم پر بنسټ دوی ته په مالیاتي برخو کې د پام وړ معافیت او تخفیف ورکول سو. همه دکانداران و کسبکارانی که در افغانستان وجود دارند تا 2 میلیون سالانه فروشات داشته باشند از مالیه مطلق معاف هستند. از 2 میلیون اضافه تر کسی فروشات داشته باشد سالانه تابع قبلا مالیه 0.5% بود، او هم فروشات 1 لک افغانی بود. 1 لک و 2 میلیون اضافه شد و 0.5% هم به 0.3% تخفیف شد. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالیه هستند. د مالیې وزیر الحاج ملا محمد ناصر اخوند وویل چې د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړي توګه د مالیې وزارت د ولس لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو تل عمل کړی دی او په دې برخه کې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت راوروسته د اصنافو او کسبګرو لپاره د پام وړ مالیاتي اسانتیاوې او معافیتونه ورکول شوي دي. د اصنافو مالیات اصناف چې دي دلته هغه خلک ناست دي چې هغه خپله د اصنافو مسؤلین دي. اصناف شاوخوا 206 قسم اصناف دي. 206 قسم اصناف په دغو ټولو کې یا معافي راغلی ده یا سهولت راغلی ده. په مخ کې هم ورته راغلی ده چې اول کال موږ راغلي هم سهولت ورته راوستلی ده، معافي هم ورته کړې ده. په اوس کې بیا د شیخ صاحب مبارک حفظه الله لخوا څخه ورته معافي سوې ده. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې لوی رئیس حاجي شیرین آغا سخي د اصنافو په استازولۍ د افغانستان اسلامي امارت د زعیم علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله له یادې پریکړې څخه مننه او قدرداني وکړه او دا مهمه پریکړه یې د اصنافو او کسبګرو لپاره یوه د خوشحالۍ ډکه تاریخي پریکړه وبلله. ما هم به نمایندگی از تمام اصناف دکانداران افغانستان از شما هم خواهش میکنم که ما هم در قسمت اظهارنامه خود در قسمت مالیه دهی خود واقعیت ها را در نظر بگیریم. مالیه به حد اقل آمده، ما هم چیزی که فروشات میکنیم از روی واقعیت باید اظهار بتیم و این همی که پیشتر وزیر صاحبا گفتن، وزیر صاحب تجارت هم یاد کردن، ضرورت به بررس نشه. وجدان محکمه است که حاجت به قاضی ندارد. اگر ما اظهارنامه واقعی را بپردازیم بالای ما هیچگاه تطبیق چیز نمیشه بررس. با اون لحاظ ما باید همو صادقانه مثل که مسلمان هستیم، حکم اسلامی بالای ما هست و ما را دستور ما، قرآن ما، حدیث ما برای ما همین دستور داده که ما باید به واقعیت ها بریم، به صداقت ها بریم. به صداقت ما مالیه خدا همچنان در وقت و زمانش ادا کنیم. جا داره به نمایندگی از اصناف کابل، از اصناف افغانستان، از وزارت محترم مالیه و رهبری امارات اسلامی افغانستان اظهار سپاس و امتنان بکنیم به خاطر ای که برای رفع مالیات برای اصناف افغانستان یک سهولت بسیار خوب، برای ایجاد کاروبار، برای جمع‌آوری خوب مالیات و برای عرضه خدمات است برای مردم افغانستان و حمایت است از قشر اصناف افغانستان و تجارت کوچک در افغانستان. د یادونې وړ ده چې دغه رسنیزې غونډې نورو ویناوالو هم د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د یاد ځانګړي حکم ستاینه وکړه او دا یې پر ولس د اسلامي امارت د یو ستر شفقت او مهربانۍ څرګنده بیلګه یاده کړه.